سلامونه او احترامات، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خوښ یم چې ټول به روغ او جوړ او د صحت جامې به په تن لرئ. دوستان، خوښ یم چې په یو نوي تازه ویډیو کې له تاسو سره یم. که زموږ چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. هغه 5 شیان چې ستاسو جنسي فعالیت باندې بد تاثیر کوي. اول، ستړیا او بېخوبي. د جنسي روغتیا لپاره کافي خوب کول خورا اړین دي. 6 ساعته یا له دې څخه لږ خوب د ستړیا او د ټیسټوسټرون هورمونونو کمیدو لامل کېږي او په پایله کې د جنسي لیوالتیا کمښت سبب کېږي. 2، خریدل ستاسې په خوب بده اغېزه کوي او تنفس کول ستونزمن کوي. له همدې امله خریدل د خوب ستونزې رامنځته کوي چې په پایله کې د جنسي هورمونونو ودې سره مداخله کوي. 3، ذهني فشار. کم یا بېخوبي د کار فشار او کورنۍ شخړې د ذهني فشار لامل جوړېږي چې په پایله کې دا په جنسي لیوالتیا او انګیزې باندې سخت تاثیر کوي. 4، چاغښت. له چاغښت څخه هر وخت د ستړیا او جنسي هورمونونو بې نظمۍ او ستونزې پیدا کېږي. چاغ کسان د خپل بدن او شخصیت په اړه د نابرابرۍ احساس کار سره هم مخ کېږي، کوم چې د دوی په جنسي ژوند باندې منفي اغېزه غورځولی شي. 5، غیر صحي ژوند کول. سګرټ څښل، مخدره توکي، سست او د لټۍ ژوند دا ټول جنسي لیوالتیا باندې خورا بد تاثیر کوي. دا عوامل له خپل ژوند څخه لرې کړئ او په سالمو فعالیتونو کې تل برخه واخلئ. یادونه: نو که غواړئ چې جنسي جوش، لیوالتیا او جذبه مو تر ډیره دوام وکړي او له خپل ګډ ژوند څخه خپله هم خوند واخلئ او ملګري مو هم خوند درڅخه واخلي، نو له پورته یادو شویو 5 شیانو څخه حتما او خامخا ډډه وکړئ. دوستانو، دا زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او شیر یې کړئ، او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي یا بیل نشان هم ضرور ووهئ، ترڅو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، الله مو مل شه.